له هرات څخه ښه خبر. د هرات د زلزله ځپلو لپاره تر 80 ټنو زیات تجهیزات کابل ته ورسېدل. له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې په کوپنهاګ کې د دې بنسټ له زیرمې څخه تر 80 ټنو زیات روغتیایي تجهیزات د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره کابل ته رسېدلي دي. د یونیسف اعلامیه چې نن دوشنبې اول د لړم خپره شوې پکې راغلي چې په دې وروستیو کې درمل او د حاملو ښځو او ماشومانو لپاره د جراحي تجهیزات شامل دي. یونیسف زیاته کړې ده چې د دې طبي مرستې بودیجه د اسیا پراختیایي بانک لخوا برابره شوې ده. د یونیسف په وینا له دې مرستو څخه به 43,000 زلزله ځپلې کورنۍ مستفیدې شي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا ویلي کابل ته چې نن کوم روغتیایي تجهیزات رسیدلي د هغو زرګونو ماشومانو او کورنیو لپاره د ژغورنې لار ده چې تر ویجاړونکو زلزلو وروسته بیړنیو او ژغورونکو مرستو ته اړتیا لري. د اکیزا په وینا د یونیسف ټیمونه اوس مهال ماشومانو او کورنیو ته د اړینو مرستو رسولو په حال کې دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي زیاته کړې چې دا بنسټ له 90,000 زیانمنو ماشومانو سره د مرستې لپاره نورو مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف په اعلامیه کې راغلي چې د وروستیو ارزونو پر اساس په هرات کې د ولسوالیو په شاوخوا کې د وروستیو زلزلو له امله 1,500 تنه مړه شوي دي.